دا موضوع ده د انتقال موضوع. د انتقال په عنوان کې په دې مبحث کې زموږ تاسې اصلي هدف څه دی؟ که چیرې موږ تاسې د یو تابع ګراف ولرو لکه وای مساوي اف ایکس، زه څنګه کولی سم د دې تابع د ګراف په لرلو سره د سلګونو نورو تابعګانو ګرافونه هم په اسانۍ سره رسم کړم. او دا ما تاسو ته څو ځلې ویلي دي چې د یو تابع ګراف تر ټولو مهمه بڼه د تابع ده. موږ تاسو کولی سو د یو تابع د ګراف په لرلو سره د تابع ټولې ځانګړتیاوې په اسانۍ سره بیان کړو. چیرې متزایده ده، چیرې متناقصه ده، محدبه ده، مقعره ده، متصله ده که ناپیوسته ده، رینج یې څه دی، ډومین یې څه دی، جفته ده که تاکه ده، یوه په یوه ده که نه ده. دا ټول مسایل پرته له کوم محاسبې څخه په ګراف کې په اسانۍ تشخیص کیدای شي. نو په حقیقت کې د دغه درس اصلي هدف دا دی چې دا زموږ سره یو ډول کومک وکړي تر څو ګرافونه ډېر رسم کړلی سو، تر څو د ډېرو تابعګانو په ګرافونو باندې ځانونه بلد کړو. تاسو دقت ورته وکړئ دا مسله سره کم ده د انتقال موضوع. دغه ګراف چې فعلا دلته تاسو ته رسم سوی دا وینئ، دا د کومې تابع ګراف دی؟ د اف ایکس. اوس اف ایکس کومه تابع ده؟ دا پرېږدئ یو تابع به وي، یعنې عمومي خبره ده فرض وکړئ. دا د یو تابع ګراف دی چې هغه تابع د اف ایکس. که چیرې زه دغه ګراف په دې مستوي کې پرته له دې چې زه د دې ګراف په شکل کې تغییر راولم، یوازې د دې ګراف موقعیت تغییر کم، ستاسې په نظر ګراف خو همغه شکل دی، موقعیت یې ما تغییر کړی، آیا معادله به بیا هم اف ایکس وي که به فرق کړی وي؟ معادله به اف ایکس نه وي، فرق به یې کړی وي. نو کله چې معادله اف ایکس نه د فرق به یې کړی وي، نو هغه خو نوې تابع راله. نو معنا دا سو که زما یو ګراف زده وي د یو تابع، دغه ګراف پرته له دې چې زه په شکل کې تغییر راولم، که زه دا ګراف انتقال کم یا پورته طرف ته یا ښکته طرف ته یا ښه یو کیڼ لوري ته، زه د یو نوي تابع ګراف لاسته راوړم. ځکه مخکې تاسو دا زما سره ومنل چې کله دا شکل هېڅ تغییر نه کې خو د ځایه یې بې ځایه کې، د دغه نوي شکل چې پخواني ته ورته دی د هغه سره انطباق منونکی دی، اما ځای بې ځای سوی، د دې معادله به اف ایکس نه وي. یعنې که دا اف ایکس وي هغه به بله معادله ولري. نو معادلې چې فرق وکړي دا خو نوې تابع راله. نو زه د دې ګراف په زده کولو سره د نوي تابعګانو ګرافونه هم زده کوم. او هغه ګرافونه څنګه زده کوو؟ د دغه ګراف په انتقال سره. دوه ډوله انتقال موږ تاسې لرو. یو ډول انتقال یې دا دی چې موږ تاسې دا ګراف د ایکس پر محور باندې ښیو کیڼ لوري ته بیایو، او یو دا دی چې دا ګراف د وای پر محور باندې پورته وښکته انتقالوو. دا پورته وښکته کوم ګراف انتقالوئ دې ته وایو عمودي انتقال، دا پر ښیو کیڼ لوري چې مو انتقالوئ دې ته وایو افقي انتقال. او که تاسې دې ګراف عمودي انتقال ورکوئ هم دا معادله تغییر کوي، که افقي انتقال ورکوئ هم معادله تغییر کوي. څه ډول تغییر کوي؟ دغه ځای به یې زده کوئ. اوس ګورئ زه دا ګراف راخلم پورته طرف ته انتقالوم، دا ګراف مو راواخیستی پورته طرف ته مو انتقال کوي. څومره مې انتقال کړی دی؟ ګورئ زه دغه یوه نقطه درته یادوم چې څومره انتقال سوې ده، د سی عدد په اندازه. فرض وکړئ سی څه ډول یو عدد دی؟ یو مثبت عدد. زه به درته ولیکم سی لوی تر صفر، یعنې تاسو داسې تصور ولرئ چې سی یو مثبت عدد دی. ما دا یوه نقطه یاده کړه. ګورئ دغه نقطه څومره انتقال سوې پورته؟ د سی په اندازه. دا نورې نقطې څنګه دي؟ ټول همدومره انتقال سوي. ما په شکل کې یوه نقطه ښکاره کړې، اما که تاسې دغه نقطه وګورئ دا هم څومره انتقال سوې؟ د سی په اندازه. دا نقطه هم د سی په اندازه، دغه نقطه هم د سی په اندازه. یعنې مطلب دا دی چې ټول ګراف څومره انتقال سوی؟ د سی په اندازه. او کم طرف ته انتقال سوی؟ پورته. نو اوس به د دغه ګراف معادله همدا اف ایکس وي که به فرق ولري؟ فرق به ولري. نو څه ډول به وي؟ دغه زموږ زده کولو هدف دی. نو هغه به څه ډول وي؟ همدغه اف ایکس جمع سی عدد. نو د دې تابع څه شي راله؟ اف ایکس جمع سی. اوس نو که زموږ تاسې د مطلقه ایکس ګراف زده وي چې زموږ زده کړی دی، آیا مطلقه ایکس جمع یو ګراف مو زده دی؟ همغه مطلقه یو واحد پورته انتقال کړه. مطلقه ایکس جمع پنځه مو زده دی، همغه پنځه واحده پورته انتقال کړه. پنځه واحده چې پورته انتقال کوي رینج د پنځه څه تر لای ته نه راځي. د مطلقه د څنګه راتلی؟ د صفر تر لای ته نه. هر څه معلومیږي. مطلقه جفت تابع ده که نه؟ نظر وای ته متناظر. اما مطلقه جمع پنځه خو نو تاسو پوه سولئ چې پورته انتقال کې بیا هم جفته راځي. ښه زه همدغه ګراف که د سی په اندازه لاندې انتقال کړم، د دې معادله به هم نوې معادله وي، فرق به یې کړي، مګر هغه به څه رقم شکل ولري؟
همدا اف ایکس د سی په اندازه کم کوي. د سی په اندازه مو لاندې انتقال کړی، دا راله اف ایکس منفي سی. نو زموږ تاسو د مطلقه ګراف زده دی، ستاسو د مطلقه ایکس منفي 3 ګراف اوس زده دی. د مطلقه چې د زده دی همغه مطلقه 3 واحده لاندې را انتقال کوي. صحیح ده؟ په عمومي توګه یې داسې په یاد ولرئ، دغه دواړو ته عمودي انتقال وایي. په عمومي توګه یې داسې په یاد ولرئ، په عمودي انتقال کې د ټولې تابع سره یا یو عدد جمع کیږي یا یو عدد ورڅخه منفي کیږي. که یې چا درته وم نه ویل چې دا څه ډول انتقال دی، تاسې شکل ته په کتلو سره تشخیصوای سئ. که ټوله تابع جمع یو عدد راغلی و یا ټوله تابع منفي یو عدد، دا کوم رقم انتقال دی؟ عمودي. بیا په عمودي کې جمع والا پورته طرف ته دی، منفي والا ښکته طرف ته دی. په افقي کې ټوله تابع جمع منفي عدد نه راځي، ایکس جمع منفي عدد راځي. یو ټوله تابع جمع منفي عدد دی، یو یوازې ایکس. زه توپیر درته وایم. ګورئ تاسې فرض وکړئ اف ایکس مساوي دی په جذر ایکس. زموږ د جذر ایکس ګراف زده دی. اوس نو دغه کم رقم حالت ما تاسې ته جوړ کړئ، جذر ایکس جمع 3. آیا دا داسې یو حالت نه دی چې ټوله تابع جمع 3 سوې؟ مطلب په عمودي انتقال کې د تابع په شکل کې هیڅ موږ لاسوهنه نه کوو، ټول په خپل حالت راځي جمع یا منفي عدد. مګر په افقي کې څنګه راځي؟ دې ته وګورئ. اف ایکس مساوي دی په ایکس کې عدد جمع کوم، جذر لاندې دی، جذر لاندې ورسره جمع کوم. دغه اوس نو عمودي انتقال نه دی. صحیح خبره ده؟ دا افقي انتقال دی. اوس دا کم رقم درته راځي که زه درته ولیکم اف ایکس مساوي دی په ایکس مربع جمع یا منفي یو عدد لکه 15 عمودي دی. اما که زه ټوله تابع جمع یا منفي عدد نه کم، یوازې ایکس جمع یا منفي عدد کم، دې ته وګورئ، یوازې ایکس جمع یا منفي عدد توان یې په خپله، دغه بیا عمودي انتقال نه دی. دا کم رقم دی؟ دا افقي دی. نو که چیرې زه دا تابع د سی په اندازه شی طرف ته انتقال کم، ټوله تابع کې اوس تغییر نه دی، څه چې دی په ایکس کې عدد جمع یا منفي کیږي، او شی طرف والا د سی په اندازه فرض وکړئ دا موږ تاسې شی طرف ته انتقال کړی، نو د دې معادله به څنګه شکل ولري؟ اف ایکس منفي سی، اف ایکس منفي سی. ګورئ ټوله تابع منفي عدد ښکته طرف ته دی، ایکس منفي عدد شی طرف ته دی. او که د سی په اندازه چپ طرف ته انتقال کوي، بیا دا څه شي درته راځي؟ اف ایکس مثبت سی. تاسو توجه کوئ، زه یو څو مثالونه دلته درته ووایم، بیا په آخر کې که تاسو پوښتنې درلودې هغه باندې به کار وکړو. ټوله تابع جمع عدد پورته طرف ته منفي عدد ښکته طرف ته، ایکس جمع عدد چپ طرف منفي عدد شی طرف. دا اوس د یو تابع ګراف دی، هلته ما نوم ورته ورکړی، دا د کومې تابع ګراف دی؟ اف ایکس. زه به دا انتقال کم، نوی ګراف درته رسموم. آیا د هغه معادله بیا تاسې ویلی سئ؟ موږ یو خو دلته دا خونې دا مشخص دي چې هره خونه یو واحد دی، او بل ګورو چې ته پورته انتقالې کې ښکته انتقالې، دا مسله موږ په اسانۍ تشخیصوو. ښه تصور وکړئ ما دا ګراف دې طرف ته انتقال کوي، دا افقي انتقال دی که عمودي؟ افقي دی. او څو واحده دی؟ یوه نقطه یم چې معلومه کړئ، یو واحد، دوه واحده دی، دوه واحده چپ طرف ته. نو د دې به معادله څه؟ آفرین، اف ایکس مثبت 2. اف ایکس مثبت 2. دا کار عملا څنګه کولی شو؟ دا خو دلته ما په سلایډو کې جوړ کړی دی. عملا دا په کتابچه کې څنګه اجرا کولی شو؟ اسانه دی. ګورئ ورته مهمې نقطې انتقال کوي. فرض وکړئ یوه دا نقطه زه په نښه کوم، یوه دا نقطه په نښه کوم، یوه هغه نقطه. دغه درې مهمې نقطې رالی که نه؟ زه اوس دا دوه واحده چپ طرف ته انتقالوم، تاسې دا مهمې نقطې چپ طرف ته انتقال کوئ. ټول دوه واحده، دا دوه واحده چپ طرف دلته راغی، او دا نقطه دوه واحده چپ طرف ته انتقال، دا نقطه چپ طرف ته دوه واحده، هره نقطه مې دوه واحده انتقال کړې. و چې زه د هغه نقطې سره وصل کم، لکه ټول ګراف چې مې دوه واحده انتقال کړی، لکه نه انتقال کړی مو دی، ټول ګراف مو دوه واحده چپ طرف ته انتقال کړی. یعنې عملا په کتابچه کې دا کار کولی سو. مهمې نقطې چې د انتقال کړې نورې سره وصل کړي، ټولې نقطې انتقال سوي دي. ښه دې مثال ته تاسې وګورئ، دا ګراف عمودي انتقال رالی که نه؟ اوس ګورئ څو واحده راغلی دی، یو واحد، دوه واحده، درې. د دې معادله راته ووایاست؟ اف ایکس مثبت 3، اف ایکس جمع 3. صحیح خبره ده. دا عملا په کتابچه کې څنګه کولی سو؟ همدا مهمې نقطې چې د انتقال کړې سره وصل به یې کوي. دا وګورئ مثال دا نقطې ما درته په نښه کړي دي، دا نقطې او دا
درې واحده پورته انتقال کړی. اوس به تاسې هره نقطه درې واحده پورته، دا درې واحده پورته انتقال کوي، 1 2 3 دلته راځي 3 واحده. دا چې 3 واحده پورته انتقال کوي 1 2 3 د اکس پر محور راځي، دا دی. دا چې 3 واحده انتقال کوي 1 2 3 په دغه ځای کې واقع کیږي. اوس به د هغه درې نقطې سره وصل کوي. دا ګراف چې موږ تاسې لاسته راوړئ دا کم یو دی؟ اف ایکس ټوله تابع جمع 3 ایکس جمع 3 والا نه، دا د اف ایکس جمع 3 ګراف. صحیح خبره ده؟ ښه، که چیرې زه یو ګراف انتقال نه کړم د ځایه بې ځایه، داسې انتقال نه کړم لکه دلته چې عمودي افقي و، که زه داسې یو کار وکړم یو ګراف یا یې عکس نظر اکس محور ته ونیسم یا یې عکس نظر وای محور ته، په هغه صورت کې څنګه دی؟ بیا هم معادله تغییر کوي. هماغه ډېر مهم دی، توجه ورته وکړئ چې زه دغه لږ درته ووایم. دلته فرض وکړئ دا د یو تابع ګراف دی، دا د یو تابع ګراف دی. زه اوس د دې عکس نظر اکس محور ته نیسم، معنا دا ده که دلته داسې هنداره ورته ونیسئ دلته څه ډول یو تصویر ښکاري، یا په بل عبارت باندې متناظر یې کوي لاندې طرف ته، یا یې سرچپه کوي، هر رقم چې تاسو ته د الفاظ اسانه ښکاري ذهن ته مو راځي. که دا د اف ایکس تابع ګراف وي، که چیرې تاسې نظر اکس ته سرچپه کوئ یا مو عکس واخیستی یا تصویر یې په هنداره کې تشکیل سو، هغه په ټوله تابع کې منفي ضربیږي. اوس موږ تاسې د مطلقه اکس ګراف زده دی، که زه په مطلقه کې منفي ضرب کړم د هغه ګراف مو زده دی، نظر اکس ته سرچپه، د اکس مربع مو زده دی. تاسې ما ته ووایاست د منفي جذر اکس ګراف مو اوس نو زده سو. زموږ د جذر اکس ګراف زده و، څه رقم و د جذر اکس ګراف؟ د افقي پارابولا دا پورته شاخه. اوس نو دا خو د جذر اکس ګراف سو، د دې د زه څنګه پیدا کړم؟ په ټوله کې منفي ضرب دی، په ټوله کې منفي ضرب نظر اکس ته متناظر کوي. د دې تناظر چې نظر اکس ته ونیسئ داسې یو شکل راځي که نه، دا د کم یو ګراف سو؟ د منفي جذر اکس. اوس نو ګورئ دا مه وایاست چې دا خو تابع نسي کېدی، دا خو د دوو دانو تابعګانو ګرافونه موږ همزمانه رسم کړي. دا یو ګراف دی دا بل همزمانه، ټول خو یو نه دی. موږ نه وایو د دې اکس محور پورته د دې تابع ګراف دی، د اکس محور لاندې د دې تابع دی. نومان هم فرض کوي ورته لیکلي مو. نو که چیرې زه په ټوله تابع کې منفي ضرب کړم، ګراف څنګه کیږي؟ نظر اکس ته متناظر کوي، نظر اکس ته سرچپه کوي. او که چیرې په ټوله تابع کې منفي ضرب نه کړم، یوازې په اکس کې ضرب کړم، یوازې په اکس کې د ضرب په مطلب پوهېږئ؟ یوازې په اکس کې ضرب څه رقم راځي؟ یعنې په جذر اکس کې که درته لیکم یوازې په اکس کې ضرب داسې یو تابع ورکوي. دا د دې به ګراف څه رقم ته وي؟ هغه لکه څنګه چې نظر اکس ته متناظر کېدی، دا بیا نظر وای ته متناظر کیږي. ګورئ دا د جذر اکس ګراف دی، د جذر منفي اکس ته، نظر وای ته د دې عکس د دې تصویر په هنداره کې دا د څه شي درته رالی؟ منفي اکس. نو په عمومي توګه تاسې راته وایاست د اف ایکس ګراف مو که زده وي، منفي اف ایکس څنګه رسم کړم؟ نظر اکس محور ته تناظر، نظر اکس محور ته تصویر په هنداره کې، او د دې د څنګه نظر وای محور ته. نو دا مو هم زده کړه. تاسې دلته توجه کوئ، زه یو دوه مثاله په دې کې درته ووایم. دا کوم رقم حالت رالی؟ دې ته متوجه یاست؟ دا لومړی ګراف د اف ایکس دی، دا دوهم آیا د تصویر نظر اکس ته راغلی که نه؟ سرچپه نظر اکس ته ګوري دا شاخه یې لاندې راغلی، دغه یې پورته راغلی. نو دغه به د کومې تابع ګراف وي چې په ټول کې منفي ضرب وي؟ نو دا رالی د منفي اف ایکس. ښه، تاسو اوس دې ته توجه وکړئ. که زه د دې عکس نظر وای محور ته واخلم، لږ ذهني جوړ کړئ څنګه به راسي. آیا دغه شاخه چې دلته ده دا به بالکل دې طرف ته راسي که نه؟ دا شاخه به دې طرف ته راسي، او دا هم دلته داسې یو شکل ذهني مو سره جوړ کړئ. داسې یو شکل راځي. دا مې نظر وای محور ته د دې عکس یا تصویر اخیستی. نو دا به د کومې تابع ګراف وي چې په اکس کې منفي ضرب کې دا راځي د اف منفي اکس. که دا دواړه کارونه همزمانه اجرا کړو څه رقم به وي؟ که دواړه کارونه همزمانه اجرا کړو نو هغه به بیا د داسې یو تابع ګراف راسي، منفي اف منفي اکس راځي که نه؟ یو ځل یو کار وکړئ، بل ځل بل کار. تاسو دې ته توجه وکړئ. دا اوس څه شي راغی؟ آفرین، منفي اف ایکس. دا د منفي اف ایکس ګراف دی. همدغه ګراف مې نظر وای ته سرچپه کړی، هغه نه. نو دا چې د ده سرچپه دی په ایکس کې باید منفي ضرب راسي، منفي اف منفي ایکس.
په دې کې نو اوس کولی شو دا ټول په همزمانه توګه هم سره کار کړو. کولی شي تناظر هم کوي، انتقال هم کوي، کولی شي همزمان افقي انتقال هم ورکوي، عمودي انتقال هم ورکوي. مثال ستاسو د اف ایکس ګراف زده وي، د دې به ګراف څنګه رسم کوي تاسې د دغې تابع وای مساوي په اف ایکس منفي 2 مثبت 3. د دې ګراف اوس تاسې زده دی. که مو د اف ایکس د زده یي موږ یې د اف ایکس ګراف به راواخو 2 واحده به یې ښی خواته انتقال کو، بیا به د هغه ځای څخه 3 واحده پورته انتقال کو. اوس موږ تاسو د اکس مربع ګراف زده دی. آیا ستاسو د اکس منفي 2 جمع 3 ګراف زده دی؟ زموږ د اکس مربع تاسو ته وجو کې دلته یې رسم کوم. زموږ د دې ګراف زده دی اف ایکس مساوي دی په اکس مربع. نو آیا زه کولی شم د دې تابع ګراف رسم کوم اف ایکس مساوي په اکس منفي 2 کل مربع جمع 3 وبه یې ګورو. د اکس مربع ګراف ما تاسو ټول دا په ذهن کې ولرئ، مهم ګراف ته په کار راځي. اوس وګورئ هغه ګراف څومره په اسانۍ باندې رسموم. دا انتقال موږ تاسې پوهېږو چې په اکس کې عدد جمع منفي کې افقي دی، نو زه دا 2 واحده 1 واحد 2 واحده ښی طرف ته راولم. د همدغه ځای څخه 3 واحده پورته انتقالوم. ګورئ زه چې کار کوم پر یوې نقطې په دغه نقطې باندې کار کوم، بیا چې د دې نقطې ځای مې معلوم کړي دمغه ځای څخه به پارابولا ورته ترسیم کړم. یعنې موږ داسې نه کوو چې هره نقطه جدا جدا انتقال کړو. اوس نو دغه نقطه مې 2 واحده دلته راوستل، اوس د دغه ځای څخه 3 واحده پورته انتقالوم. د دې ځای څخه چې تاسو 3 واحده پورته انتقال کوئ دلته رالی که نه، دا د 3 واحده پورته انتقال سو. اول مو 2 واحده ښی طرف ته راوستی، بیا مو 3 واحده پورته طرف ته. د دغه ځای څخه به همدا پارابولا رسم کوي. دا د دغې تابع ګراف درته راغلی. نو رښتیا هم په حقیقت کې دا د انتقال مبحث د ګرافو په رسمولو کې زموږ تاسې توانایي زیاته کړه، او موږ تاسې پر دې باندې بحث کړی دی چې د ګراف مسله ډېره زیاته مهمه وي. ښه